الله رضا پر د جماعت بیټو اخلي مونږه د شپې د کیسه پکې تیاره ده. په دې جماعت کې سبق تیاره تیاره پکې ده او هغه بیچیر ده سبق موږ د شپې تیاره کې سبق او موږ ته ښکاري دا په ځای جماعت بیچي واخلي موږ ماښام کې سبق تیاره ده موږ ته بیټ واخلي الله رضا پر د جماعت بیټ واخلي موږ د شپې د کیسه پکې تیاره ده. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو څرنګه چې تاسو ولید چې د خیره بنسټ مرګړي راغلي دي الله د دوی په عمر کې خیر او برکت واچي د الله د رضا لپاره راغلي. موږ د جماعت کې ماشومان سبق وای تیاره ده هغه نور تخکاری سپاره نور تخکاری قرآن شریفونه نشته بیټرۍ ته ضرورت دی شمسۍ ته ضرورت دی دارنګې نور لاسپیکر نشته دی. کاری صاحب غریب صرف د الله رضا لپاره راځي هغه ته څوک تنخواه نشي ورکولی ځکه چې موږ غریب بېوسي کمزوري کورونه کمزوري دي او موږ صرف د الله د رضا لپاره تاسو ته دا وایو چې تاسو موږ سره همکاري وکړئ. السلام علیکم محترمو. زه د خیري بنسټ یو غړی یم او په ډېرو جوماتونو په ډېرو لوړو زورو ورسره کې وتی یم او ختلی یم. اوس محترمو د خپل جومات ته راغلی یم دا نه سپیکر لري نه شمسي لري نه شیشه لري. موږ سره یو عالم دی د الله د رضا لپاره دغه سبق دغه ماشومانو ته وښیو او تاسو باندې مې غږ دی چې د الله د رضا لپاره او په دې کې به هېڅ شک نه وي دغه جومات هم رڼا کړئ الله پاک به ستاسو آخرت کورونه هم رڼا کړه او د دې دنیا به هم رڼا کړه. وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ماشومان دي زما ورونو دغه چې دي دلته مدرسه ډېره لرې ده او دغلته سبق ته راځي ماښام نه بعد تر ماخوستنه پورې دغه چې دي نه شمسي موږ لرو نه بیټري لرو نه د جومات لاسپیکر لرو همدغسې نور مشکلات دي ریلونه یې نشته دی یو شی نشته. تاسو نه هیله کېږي چې تاسو موږ سره همکاري وکړئ نو انشاءالله دغه ته موږ د الله په رضا سبق یو او تاسو دغه همکاري موږ سره خپله وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. د اول ځل دپاره راغلو د تنګي کلي ته. په دغې کلي کې جومات دی دوستانو. د دغې کلي خلک د دې ولس خلک د مدرسو نه ډېر لرې پراته دي د جامع مسجدونه ډېر لرې پراته دي. ولې غټ خلک کولی شي چې جامع مسجد ته لاړ شي خو زموږ دا ګلالي بچیان دا جیلکۍ وډ کې تاسو د موبایل په خو ووینئ چې یو څه اندازه دلته جومات کې وراغلم دوستانو دا نشي کولی چې هغې مدرسې ته لاړ شي چې هغه 2 کیلومتره وړاندې ده دې کلي نه او په منځ کې یو خوړم دی په دې کې موبایي نو بچیان واړه دي دوستانو. د کلي خلکو خبر مونږ ته را رسولی و مونږ راغلي وو انشاءالله تاسو خبروو چې دلته ګلالي ماشومان په ناظره سره سبقونه وایي دوستانو دیني زده کړې کوي. په دې جومات کې د موبایل په ښیښو ووینئ رڼا نشته. دې بچی مو ویل ماښام په تیاره کې 2 سبقونه وایي چې موږ ته هغه سبق ټکي نه ښکاري. بجلی نشته دی یعنې دې ته د بیټرۍ ضرورت دی د سولر شیشې ضرورت دی بل پکې همداسې سپیکر نشته چې د کلي خلک راځي اذان پکې کوي. دوستانو د دغې کلي دغه مشکل د تاسو سره شریکوو ځکه چې دې ولس خلک ډېر غریب دي فقیر دي غوښتنه یې درنه د الله د کور کړې د خپل کور نه راځئ د الله کور دی د درس تدریس لپاره روښانه کړو رڼې پکې جوړه کړو انشاءالله چې الله جل جلاله به زموږ او ستاسو کورونو کې دا رڼې جوړوي او د دې ګلالیو بچیانو په دیني زده کړې سره به زموږ د دنیا او آخرت کورونه الله ښایسته کوي. راځئ دغه غږ واورئ تاسو سره مې شریک کړو دوستانو د الله د رضا لپاره دغې جومات او د دې ګلالیو ماشومانو په خاطر دغو ته
د بجلی د بندوبست وکړئ د ریسپیکل بندوبست وکړئ ډېر په کم مصارفو سره به انشاءالله چې دغه جومات کې رڼا جوړېږي او ستونزه به حل کېږي او انشاءالله د دنیا او آخرت کامیابي د الله به تاسو ته اجرونه درکوي. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه د ودان اوسئ، په لوی الله مو سپارم. د هسکې مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.